د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود لومړنی توند پیغام او وروسته نرم بدلون د سولې پر لور یو باوري حرکت. افغانستان تل د داسې شیبو شاهد پاتې شوی چې پکې خبرې له توندو دریځونو پیل شي خو ورو ورو د تفاهم او نرمښت لور ته بدل شي. په همدې لړ کې احمد مسعود او د ملا یعقوب ترمنځ پیغامونو د خلکو پام ځان ته رااړوي. په پیل کې داسې ویل کېږي چې احمد مسعود په یو توند او احساساتي پیغام کې د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. هغه ټینګار وکړ چې د هېواد ستونزې یوازې په یو لوري نه حل کېږي او که حالت همداسې دوام وکړي نو راتلونکی به لا پیچلی شي. دا لومړنی غږ د خلکو ترمنځ د بحث سبب شو ځکه هغه پکې د بدلون غوښتنه په ښکاره ډول مطرح کړه. خو د وخت په تېرېدو سره همدا دریځ ورو ورو بدلون وموند. په دوهم او نرم پیغام کې احمد مسعود د خبرو تفاهم او سولې ژبه غوره کړه. هغه وویل چې افغانستان نور د ټکر توان نه لري او د هرې نوې شخړې بیه بیا هم ولس پرې کوي. دا بدلون د خلکو لپاره د پام وړ و ځکه چې د توندې لهجې پر ځای د امید پیغام پکې څرګند شو. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. دا ډول بدلون ځکه مهم ګڼل کېږي چې خلک نور د جګړې خبرې نه خوښوي. هغوی داسې پیغامونه غواړي چې پکې د سولې رنګ وي، د یووالي بوی وي او د راتلونکي هیله پکې ښکاره وي. همدا وجه ده چې ډېر کسان د داسې خبرو په اړه وایي دا خبرې د فکر وړ دي او دا هغه څه دي چې باید مخکې هم ویل شوي وای. شنونکي باور لري چې د هر سیاسي دریځ تر ټولو مهم اړخ دا دی چې پایله یې څه ده. که پایله یې د خلکو د ژوند ښه کېدل وي نو هر بدلون ارزښت لري. که له توندوالي نه نرمښت ته تګ وشي نو دا د سیاسي بلوغ نښه ګڼل کېږي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په